السلام علیکم. زم تاسو روز تاسو ملګری اسف خان یم. تاسو ګورئ پښتون سکل یوټیوب چینل. هیله کوم چې روغ جوړ خوشاله وئ. زما قدرمنو کتونکو، نن ما تاسو له یو ډېره زبردسته ویډیو راوړې ده. په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته ښیم چې تاسو به خپل موبایل کې د یوټیوب چینل څنګه جوړوئ. په دوه کلیکو سره تاسو د خپل یوټیوب چینل جوړولی شئ، خو یو شرط دی چې تاسو سره جیمیل اکاونټ موجود وي. که تاسو سره جیمیل اکاونټ نه وي نو موږ سره په کمنټس کې اوکې ولیکئ. نو د جیمیل اکاونټ جوړولو طریقه به راته په بله ویډیو کې راوړم. نو ډېر ټایم ونه ضایع کوم، ځم د ویډیو په طرف. ویډیو را سره تر آخره پورې وګورئ. تاسو به داسې کار وکړئ چې خپل یوټیوب ته به راشئ. کله چې تاسو خپل یوټیوب خلاص کو نو تاسو به دغه رنګه انټرفیس مخې ته راشي. تاسو بیا داسې کار وکړئ چې په دې بره په سرچ کې دا کوم پروفایل تصویر چې دی په دې باندې به تاسو خپل کلیک واخلئ. د جیمیل د پروفایل نه تصویر چې دی په دې باندې چې تاسو کلیک واغسه نو بیا به تاسو داسې کار وکړئ چې بیا په دغه پروفایل باندې تصویر باندې کلیک واخلئ. په دې باندې چې تاسو کلیک واغست نو تاسو ته بیا داسې لږ لوډینګ کوي، داسې انټرفیس به تاسو ته راشي چې ستاسو زما په موبایل کې چې دي ډېر ښه جیمیل دي. نو ستاسو سره کم جیمیل باندې یوټیوب چینل جوړول غواړئ نو هغه جیمیل به تاسو دلته سلیکټ کړئ. نو زه په دې جیمیل باندې یوټیوب چینل جوړوم. دا رمو دا مون سره دی په سر کې راغی. نو زه اوس په دې جیمیل باندې یوټیوب چینل جوړوم. نو تاسو به داسې کار وکړئ. نه بعد به بیا تاسو داسې کار وکړئ چې تاسو ته داسې انټرفیس راغی نو بیا به تاسو خپل په دغه پروفایل باندې کلیک واخلئ. دا ما چورته ایرو نشان کړی دی. په دې باندې چې تاسو بیا دوباره کلیک واغستو نو بیا تاسو ته داسې انټرفیس راشي. د هغې نه وروسته به تاسو بیا داسې کار وکړئ چې په دې یور چینل باندې به تاسو کلیک واخلئ. دا ما چورته ایرو نشان کړی دی. په دې باندې چې تاسو کلیک واغسته نو تاسو ته بیا دغه رنګه انټرفیس مخې ته راشي. نو دلته تاسو ته لیکلي دي کریټ. نو په دې کریټ باندې چې تاسو کلم کلیک واغست نو تاسو سره به چینل جوړ شي. د هغې نه بعد د دې کې سیټینګونه راته هم ښیم چې په دې کې به موږ کم سیټینګونه کوو. نو تاسو به څه کار وکړئ چې په دې کریټ باندې به کلیک واخلئ. په دې تاسو کلیک واخلئ نو تاسو سره د یوټیوب چینل چې دی دا جوړ شو. دا تاسو کتلی شئ چې زما سره 9 سبسکرایبر شته او نوې کې ویډیوګانې اپلوډ کړي دي. دا موږ سره د یوټیوب چینل چې دی په دې جیمیل باندې جوړ شو. نو په دې کې اوس موږ داسې سیټینګ کوو. اوس تاسو غواړئ چې دې چینل ته نوم ورکړئ نو تاسو به داسې کار وکړئ چې دې پنسل نشان باندې به کلیک واخلئ. دا ما چورته ایرو نشان کړی دی. په دې باندې چې تاسو کلیک واغست نو تاسو ته بیا داسې انټرفیس راشي. د هغې نه بعد بیا تاسو داسې کار وکړئ چې دا بره چې کوم کیمرې دا نشان دی په دې باندې به تاسو کلیک واخلئ. دې ته به د خپل د یوټیوب چینل چې کوم پکچر وي تصویر وي هغه به تاسو په دې ځای کې ولګوئ. د هغې نه بعد به بیا تاسو داسې کار وکړئ چې دا کوم شاته بیکګراونډ تصویر چې دی بینر وایي نو دا بینر چې دی د دې خاصان طریقه ده. په پکسل ایپ کې به تاسو دې له یو ښایسته شانتې بینر جوړ کړئ او دلته ورته اپلوډ کړئ. دلته عام تصویر نه اپلوډ کیږي. نو تاسو به څه کار وکړئ چې په پکسل ایپ کې به دې له ښایسته شانتې بینر جوړ کړئ او په دغه ځای کې به ورته اپلوډ کړئ. که تاسو له بینر جوړولو طریقه نه راځي نو موږ سره په کمنټس کې اوکې ولیکئ. د هغې جوړولو طریقه به راته هم په بله ویډیو کې وښایم. د هغې نه بعد به تاسو څه کار وکړئ چې خپل یوټیوب چینل له چې کوم نوم یږدئ تاسو نو تاسو به څه کار وکړئ په دې نیم باندې به کلیک واخلئ. دا نیم زموږ راکړئ. نو تاسو به څه کار وکړئ په دې پنسل باندې به کلیک واخلئ. په دې پنسل باندې چې تاسو کلیک واغسته نو تاسو دلته داسې رقم دغه راځي. نو دې ځای کې تاسو خپل د یوټیوب چینل نیم ورکولی شئ. دا شته به داسې کټ کړئ او بیا ورته خپل د یوټیوب چینل نیم ورکوئ. د هغې نه بعد به تاسو بیا داسې کار وکړئ چې د اوکې باندې به کلیک واخلئ. په دې اوکې چې تاسو کلیک واغست نو تاسو سره به هغه نوم سیو شي. د هغې نه بعد به تاسو داسې کار وکړئ چې لاندې را کوم دریم آپشن چې دی نو په دې به تاسو کلیک واخلئ. دا یو دریم آپشن چې کوم دی ډسکرپشن. دلته به تاسو خپل ډسکرپشن ورکړئ. تاسو د څه په باره کې ویډیوګانې جوړوئ نو هلته به تاسو دلته د هغې تفصیل ولیکئ. دې ته وایي ډسکرپشن.
د هغې نه بعد که تاسو سره دا دوه کم اپشن چې دي دا تاسو سره داسې آف وي نو دا تاسو آن کړئ دواړه راچېرې آف وي نو تاسو بیا یوټیوب چینل مخې ته نشئ تللی دا دواړه به تاسو آن کړئ نوې ویډیو زموږ د یوټیوب چینل جوړولو په باره کې وه دا زموږ د یوټیوب چینل چې دی دا جوړ شو په دې کې به اوس موږ ویډیو څنګه اپلوډ کوو نو تاسو به داسې کار وکړئ چې په دې کریټ باندې به کلیک واخلئ په دې باندې چې تاسو کلیک واغسته نو تاسو ته داسې اپشن راشي اولنی لیکل کریټ شارټ ویډیو اپلوډ ویډیو لاندې بیا لیکلی دی نو که تاسو د 60 سیکنډ ویډیو جوړوئ یا 15 سیکنډ ویډیو جوړوئ په دې شارټ باندې به تاسو اپلوډ کوئ او که تاسو غټه ویډیو جوړوئ د 1 منټ نه سوا 2 منټه 3 منټه 10 منټه ګنټه ویډیو جوړوئ د هغې نه هغه داسې طریقه ده چې تاسو په دې دویم کم اپشن دی اپلوډ ویډیو نو په دې باندې به تاسو کلیک واخلئ او هغه ویډیو به راخلئ او دلته به اپلوډ کوئ زموږ د نننۍ ویډیو د یوټیوب چینل جوړولو په باره کې وه که زموږ ویډیو ستاسو خوښه شوي نو زموږ پښتون سکل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ خوا د ګنټې نښان باندې کلیک کړئ فال کلیک کړئ چې زموږ نوې ویډیو تر ټولو اول تاسو ته در ورسي د بلې ویډیو پورې درنه اجازت غواړم د الله په امان